السلام علیکم. ناز اقبال د اویز باره کې څه ویلي؟ که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګین نوي او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. دوستانو، اویز چې د چارسدي هریچند سیمې سره تعلق درلود، په قتل یې ټول پښتانه ډیر زیات خفه شول او ټول پښتانه غواړي چې د اویز قاتل زر تر زره گرفتار شي، ځکه چې د اویز پلار او مور او ورور بد حال کې دي او تر اوسه پورې د اویز د قتل هیڅ معلومات هم نه دي شوي. د اویز قتل باره کې ډیر مشهور خلک د اویز دعا لپاره د هغې کلي ته ورغلي وو او د هغه پلار سره یې غمزاري کړې ده او ورسره ډیرو مشهورو خلکو هم د اویز د قتل باره کې اواز اوچت کړي چې قاتل دی پیدا شي او سخته نه سخته سزا دی ورکړي شي. هم په دې کې یوه د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې ناز اقبال ده چې د اویز په قتل ډیر زیات خفګان کوي او خپلو مینوالو ته هم ویلي دي چې د اویز لپاره دې دعا وکړي چې الله هغه ته مغفرت نصیب کړي او قاتل یې زر تر زره گرفتار شي او الله تعالی دې د اویز خاندان ته صبر ورکړي. دوستانو، دا یاد وساتئ چې نن سبا ډیر زیات خراب وخت راغلی او هیڅ د خبرې نه به نه یې خبر او ډیر ګلان قتل شو. نو د دې لپاره پکار ده چې هر څوک د خپلو ماشومانو خیال وساتي چې چا سره ګرځي او څه کارونه کوي، ځکه چې خدای مکړه سبا به یو بل اویز قتل شي او سبا به یو بل مور په سرو سترګو جاړي. الله جل جلاله دې مونږ باقي له دې غمه وساتي او الله جل جلاله دې د اویز مور او پلار ته صبر ورکړي. په کمنټ کې آمین ولیکئ. تر بلې ویډیو په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.